السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د سولر انرژي د ټاپ 10 انټرویو پر رابطه باندې ده چې په دې کې د سولر پاور سیستم پر رابطه 10 سوالونه او د هغې جوابونه ذکر شوي دي او دا زموږ د انټرویو څلورمه برخه ده. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د دې انټرویو سوالونو او جوابونو ته. سوال نمبر 1: اصلي او نقلي سولر پینل څنګه معلومولی شو؟ جواب: اصلي او نقلي سولر پینل د ولټ امپیر او واټ د ټیسټ کولو په واسطه معلومولی شو. سوال نمبر 2: د سولر پینل یو سیل د څو ولټه سره مساوي کیږي؟ جواب: د سولر پینل یو سیل د 0.5 یعنی د نیم ولټ سره مساوي کیږي. سوال نمبر 3: 500 امپیره بیټري ته باید څو واټه سولر پینل نصب کړو؟ جواب: 500 امپیره بیټري ته باید 100 یا 120 واټه سولر پینل نصب کړو. سوال نمبر 4: 100 امپیره بیټري ته باید څو واټه سولر پینل نصب کړو؟ جواب: 100 امپیره بیټري ته باید 1.5 واټه 2 عدد سولر پینل نصب کړو او دا کنیکشن د دې دواړو په موازي ډول وکړو، یعنی د دواړو سولر پینلو مثبت د مثبت سره او منفي د منفي سره کنیکشن کو. د دې نه وروسته کیبل چې دوستانو دا بیټرۍ ته سپلای کو، مثبت ته نصب کو، منفي ته نصب. سوال نمبر 5: 1.5 امپیره بیټري ته باید څو سولر پینل نصب کړو؟ جواب: 1.5 امپیره بیټرۍ ته باید 300 واټه چې موازي کنیکشن شوي وي یا 2.5 واټه سولر پینل چې موازي تړل شوي وي ورته نصب او کنیکشن کړو. سوال نمبر 6: 200 امپیره بیټري ته باید څو واټه سولر پینل نصب او کنیکشن کړو؟ جواب: 200 امپیره بیټري ته باید د انټرنیشنل فارمول له مخې 400 واټه یا 3.5 واټه سولر پینل چې موازي کنیکشن شوي وي ورته نصب او کنیکشن کړو. سوال نمبر 7: 2.5 امپیره بیټري ته باید څو سولر پینل موازي کنیکشن کړو؟ جواب: د انټرنیشنل فارمول له مخې 2.5 امپیره بیټري ته باید 15 واټه یا 4.5 واټه سولر پینل ورته نصب او کنیکشن کړو او د 10 ساعتونو لپاره یې چارج کړو. سوال نمبر 8: 50 امپیره بیټري ته د انټرنیشنل فارمول له مخې باید څو امپیره کنټرول چارجر نصب او کنیکشن کړو؟ جواب: د انټرنیشنل فارمول له مخې 50 امپیره بیټرۍ ته باید د 9 تر 10 امپیره پورې کنټرول چارجر نصب او کنیکشن کړو. سوال نمبر 9: د مونو کرسټال او پولی کرسټال سولر پینل ترمنځ فرق څه دی؟ جواب: د مونو کرسټال او پولی کرسټال سولر پینل ترمنځ فرق دا دی: مونو کرسټال سولر پینل د سوچفه اور سیلیکان جرنیوم موادو څخه جوړه شوې ده او پولی کرسټال سولر پینل د نیمه سیلیکان موادو څخه جوړه شوې ده. راځو د دې څلورمې برخې انټرویو آخري سوال ته چې سوال نمبر 10 دی: د مونو کرسټال او پولی کرسټال سولر پینلو کلرونه په کوم ډول معنی دي؟ جواب: د مونو کرسټال سولر پینل کلر چې دی تک تور دی او د پولی کرسټال سولر پینل کلر دوستانو دا ابي رنګ آسماني دی. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سولر پاور سیستم انرژي د انټرویو انسر کوېشن پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.